بسم الله الرحمن الرحيم. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. رواه البخاري ومسلم. د دې حدیث مقصد باندې ځان ورسوه او دا غین رست به لفظی معنا. د حدیث مقصد او مطلب دا دی چا چې یو غازی تیار کو د غزا د پاره، اغله تور واغستلو، غشی ول واغستلو، اسو یا اوخه دای ول واغستل. ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو په زمانه کې د جهادونو دغه اسبابو او د ډېرې زمانی پوری نو دی انسان گویا کې په خپل باندې غزا کړی دا او تللی دی چې مجاهد او غازی فی سبیل الله د پاره اسباب تیار لل. به د هرې زمانی د جهادونو خپل طریقه او خپل اسبابی اغولا تیارول، گویا کې د بخپل باندې جهاد کړی دی. او څوک چې دسی عملو کی یو بل عمل له اغم د جهاد سره برابر دی. اغدار چې یو مسلمان جهاد للاړی او د کور پاتې شو، اهل و عیال پاتې شو، نو دا د اهل و عیال حفاظت کوي، د اهل و عیال حفاظت ولکوي، دا غي د خوراک او د اسکاک خبر اخلي او دا غي انتظام ول برابر یو، دا غي د ډاکټر او دا غي د نورو مشکلات حل کوي. نو گویا کې دی حفاظت کوون کی د مجاهد د کور او د مجاهد د اهل و عیالو، گویا کې د بخفل باندې تل د جهاد کړی دی. اوس لفظی معنی ته وګوره. من جهز، چاچی سازو سامان تیار کو، چاچی سازو سامان تیار کو، غازین یو غازی لرا، فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی، فقد غزا، نو یقینا د غزا وکړه د سریله که بخپل چې غزا کړي. ومن خلفها، سوک چې رست پاتې شو په حفاظت د کور د غازی کی. ومن او هغه سوک خلفا چې رست پاتې شو غازیان د غازینا فی اهله په حفاظت د اهل د هغه کی، فی اهله په حفاظت د اهل د هغه کی، فقد غزا، نو یقینا د غزا وکړه په خپل باندې دومره ثواب وشو. دا ومن خلفا د دې معنی ته به وکشه. ومن خلف او سوک چې رست پاتې شو غازیان د غازینا فی اهله په حفاظت د کور د هغه کی، فقد غزا، نو یقینا د غزا وکړه. من سکن البادیه جفا، سوک چې په دې باندو کې اوسېږي، باندو کې اوسېږي دې کې سختی ډېرې، جفا پکې ډېرې. جفا یو خو وفا ده، وفاداری کول، بل جفا ده. دا جفا د وفا ضد دی، او جفا بی وفایی دم وی، او دا بی وفایی چې انسان کوي نو په دې کې سختی وي، ډېرې سختی. د باندو والو کې جفا ډېرې، بی وفایی، وفاداری نه کوي، بی وفایی، او بلاره چې زلون سختی سخت. اکثر دا دشمنین په باندو والا کیو.
دشمنین یو په کلونو باندې دیو بل نه مړی کوي، کله د یو طرف نه مړی کیږي کله د بل طرف نه مړی کیږي. دا جاخی شروع وی خارون والو کې دا شی نه. او دا جپا په کې ذکر لري چې الته نه تعلیمي دنیوي او نه مدارسي نه داسې علماي چې هغه اصلاحي بیانات کوي او د زړه د نرموالي خبرې کوي، د اخلاقو خبرې، دا کمی کوزي. او خارونو کې سہولتونه، مدارس، مراکز د دین، مساجد، خطبه، واعظین ډيري، د خلکو اصلاح لګړي رکی اخلاق په لحاظ سره. او بل خبره د حدیث کې دا ده چې څوک خکار پسې وته او خکار پسې ورپسې شو دا به غافل شي. یعنی ډیر خکاری کاو ار وخت یو سره لیندو او روانو په خکار پسې یا وسره چرایز دی او یا وسره بادی دی د خکار اسباب دی اوس دی زمانه کې. او ار وخت کې په خکار پسې وزي سار او غرمه او ماسپخیم او مازیګر د انسان په غفلت کې واقع شي. او څوک چې د بادشاہ خواله رااله د بادشاہ خواله ډیر ورتله او د بادشاہ سره نوکری او عہدم واغستله او بس دې لپاره دا کوشش وو، نه دا انسان په فتنه کې واقع شي. فتنه څه ته وایي؟ فتنه دې ته وایي چې رب العالمین نه بواوړي. فتنه هر هغه سیس ته ویل کېږي چې انسان په غفلت کې اچي او د الله نه اړي. ځکه بادشاہان چې دي عام طور سره هغه د رب العالمین د دین پابندي نه کوي، نو داغي ملګری هم دا بادشاہي مجبوره کوي په بازي ناروا کارونو باندې. فتنه کې انسان واقع کیږي. او مالونه هم د بیت المال چی د ملک د خزاني اغم سر ټکسونه وی او سر د مسلمانانو نه په جرمانو کې اغیستل شي او سر د کافرو د ملک د قرضې اغیستل شي او هغه مال او خړل شي، نو انسان په فتنه کې واقع شي. من سکن البادیه هغه څوک چې اوسیږي په باندې کې جفا نو دکی با سختی وی. جفا دا با بی وفایی کوي. جفا فعل ماضی ده، نو معنی برسی کې جفا دا با بی وفایی او سختی کوي. دا با بی وفایی او سختی کوي، سخت سړی وي دا. ومن اتبع الصید او سوک چې ورپسې شو بخکار پسې غفلا نو دا بغافل کیږي د الله رب العالمین د دیننا. ومن اتى السلطان او سوک چې را لید بادشاہ خوالا افتوتنا نو دا با په فتنه کې و اغرزیږي، دا په فتنه کې اغرزول شي. رواه احمد و ترمذی او د حدیث امام احمد بن حنبل او ترمذی نقل کړی دی. من صلى چاچی منځو کو یرائی او خودنه کوله مخلوق ته د خپل مانځه فقد اشرکانو یقینا د شریک وګرځاو د الله رب العالمین سره. دا بنده په دې عمل کې د الله سره شریک کو. کوم بنده ته چې خودنه کوي دا شرک اصغر دی. شرک اصغر وړو کې شرک دی، دا ریاکاری ده. ومن صام او چا چې روجونی ولا یرائی او خودنه کوله مخلوق ته چې ما خو روجنی ولیدا نن د ګل ورځ ده او د زیارت ورځ ده او ګنیزه روجه ما نپلی روجی نیسی یا پرزی نیسی پرزی کیم بازی خلق ریاکاری کوي، نو فقد اشرکا یقینا د شرک کو د الله رب العالمین سره. ومن تصدق او چا چې صدقه وکړه یرائی او خودنه کوله خلقو ته چې ما دومره پیسې ولګولې، نو فقد اشرکا یقینا د شریک وګرځاو د الله سره. رواه احمد. د حدیث امام احمد بن حنبل په مسند کې نقل کړي.
من رغب عن سنتي من هغه څوک رغبا چې هغه مخواړو عن سنتي زما د طریقینا زما یو طریقه ده او دا غینه مخواړو چا دا غي سه نفرتو اغه ته بدی قتل او پاغي عمل نکاو قصدن عمدن سره دین شتاقت وو نو فلیس منی بس نبوی دا انسان منی زمانہ یعنی زما د امت او زما د جماعت نبنوی رواه البخاری مثال په تور یو سړی د واده وسیکیږي نکاح وسیکیږي او واده نه کوي او د سیګریزي نو ګناهونو کې واقع کیږي نو حاله چې سنت طریقه د محمد رسول الله طریقه دار چې نکاح وکړي دارنګي په نور امور کې امداد سیدا د پردې د شرعي پردې دراوستلو وسی په کور کې شته دي او شرعي پرده نه راولي دا وته بدی ښکاری دا شرعي پرده نو فلیس منی رسول الله و زما د جماعت نه دي دارنګا نوري سنت طریقې دي سنت طریقې بعضې دي چې سنت مطلب طریقه نو کله فرضي کله د فرضونو لاندې درجه کې وي د مستحب په درجه کې وي دارنګه د میراث حکم چې بعض خلک میراث نه ورکوي خزو لرا او په دیو د ځان بدی ښکاری او د مال سه محبتي نو بس د رسول الله طریقې د مخ وګرځاونو فلیس مني من عز سکلا کسی بردن فی الجنه یو زنانه دا و داغی بچه و پات شوه ده بچی و پات شوه دی او دل چا تسلی ورلا او اغا حدیثی و تبیان تو اغا آیاتون چپائی که ده صبر رکولو ثوابون راغلی دی او دیل تسلی ورتلا حوصله افزایی ورلا وکړه تعزیه چې ورته ویل کیږي تعزیه او دا غیر له ټکور شو او صبر وکړو د دې بیان د وجینو د دې تعزیه د وجینه نو رب العالمین به دې تعزیه کوون کی دې حوصله افزایی کوون کی ته چې دې حوصله په ځای کړله په جنت کې به الله تعالی جوړه ور واغوندي جوړه یعنی جنتی شو او په جنت کې به الله جوړي ورغوندي دا حدیث ترمذی کې راغلی دی من عزا چاچی تسلی ورتللا سکلا بوری زنانتا بوره چاته وی چې بچی دی پات شوی نو کوسیا وروا بغسل شي دی تعزیه کون کیتا بردن جوړه فل جنتی په جنت کې دی زیوانی بس ته